السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستان په دغه ویډیو کې به تاسو ته دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې خپل موبایل ته د ګړۍ په ذریعه سره لاکر ولګوئ. او دوستان بیا که چیرې تاسو د هر چا له مخه په خپل موبایل کې یو شی خلاص کړئ نو د هیڅ چا به هم په دغه لاک باندې سر نه خلاصیږي. دوستان څنګه د ګړۍ په ذریعه سره ګورو زموږ په موبایل کې 12 بجې د شپږ دېرش منټه بله نو 12 شپږ دېرش زموږ د موبایل کوډ ده. نو کله چې دغه ټایمینګ بدل شو مثال یو منټ واوښتی 12 بجې سوې اووه دېرش منټه بله نو بیا دا 12 شپږ دېرش به کار نه کوي بیا به 12 اووه دېرش زموږ د موبایل کوډ وي یعنې له ګړۍ سره به هغه کوډ هم بار بار بدلیږي. نو بیا که چیرې تاسو د یو چا له مخه هم دغه کوډ په خپل موبایل کې ووایي نو بیا به له هغه بعده هغه کوډ کار نه کوي نوی ټایمینګ به وي نوی کوډ به وي یعنې د هیڅ چا به هم په دغه کوډ باندې سر نه خلاصیږي. نو ډېر خوندور پټ لاکر ده. ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستان دې لپاره به تاسو اول په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن نوم ده الټرا لاک. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. نو کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو اول دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو د دغه شکل دغه رقم راځي. دلته به اوس تاسو څلور عدده د پین کوډ ورکړئ. هغه رقم کوډ چې مو ورکوئ هغه کوډ به تاسو ورکړئ. دغه کوډ بعد کې موږ چینجوو او دې ته بیا موږ ټایمینګ والا لاک لګو. ګوره کله چې تاسو دې ته پین کوډ ورکړئ نو بیا دا رقم شکل راځي. نو اوس په دغه کونج کې 3 ډاټ را روان دي په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. اول اپشن د سټینګ په دغه سټینګ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سټینګ باندې کلیک وکړئ ګور په دې کې اول اپشن د لاک ټایپ په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته ګور اوس تاسو په ډېر شان باندې لاک ورلګولی شئ. ګور په دې کې دریم اپشن د هاورز اینډ منټ پین دلته تاسو د ګنټې او د منټ په ذریعه سره لاک ورلګولی شئ. په تاریخ باندې ورلګولی شئ. د موبایل د بیټرۍ په پرسنټیج باندې ورلګولی شئ. نو زه ورته هم زه د ټایمینګ په ذریعه سره ورلګوم. په دې کې دریم اپشن د هاورز اینډ منټ پین په دې هاورز اینډ منټ پین باندې به تاسو کلیک وکړئ. ګور دې ته اوس موږ د ټایمینګ والا لاک ولګوئ. نو دلته راسي ګور دلته اوس هر اپلیکیشن تاسو لاکوئ هغه اپلیکیشن دلته تاسو لاکئ. نو مثال زه راځم دلته اوس زه یو فیسبوک لاکوم. ګور څنګه ته تاله نشان ده په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو کلیک وکړئ ګور تاسو کتلی شئ فیسبوک ته لاک ولګېدی. نو دغه رقم زه راځم مسنجر ته هم لاک لګوم. مسنجر ته مې هم لاک ولګوئ او یو راځم اخري واتساپ ته هم لاک لګوم. ګور دلته ما کلیک وکړئ واتساپ ته هم لاک ولګېدی. نو ګور دوستانو اوس هغه درو سرو اپلیکیشنانو ته لاک ولګېدی. اوس زه راځم په خپل موبایل کې فیسبوک خلاصوم. نو زه راځم ګور په فیسبوک باندې ما کلیک وکړئ. کله چې ما په فیسبوک باندې کلیک وکړئ ګور دغه لاک غواړي. اوس ګوره زموږ په موبایل کې یوه بجه د 4:40 منټه بالا نو دلته به تاسو کې ولیکئ ګوره دغه ټایمینګ به کلیکئ 01:04 دغه به تاسو کې ولیکئ. نو ګوره دوستان تاسو کتلی شئ چې له موږ سره ګوره فیسبوک خلاص و 01:04 اوس کوډ ده. دغه رقم اوس کله هم دغه ټایمینګ بدل شي. اوس مثال اوس 4:40 منټه بالا د کله چې دغه ټایمینګ واوړي مثلا یو منټ زیات شي 15 منټه بالا شي نو بیا 01:04 به بیا کار نه کوي 01:15 به بیا کار کوي. نو دغه رقم زه اوس ګوره راځم په خپل موبایل کې مسنجر خلاصوم او مسنجر ګورو ما مسنجر خلاص کړئ. دغه رقم اوس مسنجر ته هم لاک لګېدلی ده. ګوره دغه رقم 01:04 به سمپل دلته تاسو کې ووایي نو تاسو مسنجر هم خلاصي. نو دغه رقم یعنې دلته اوس تاسو خپل موبایل ته د ټایمینګ په ذریعه سره لاک ورلګولی شئ. نو ګوره دوستان تاسو کتلی شئ اوس 1:15 منټه بالا 1 منټ بدل شو. نو زه ګوره راځم واتساپ خلاصوم. نو دغه رقم ګوره اوس مخته 01:04 به موږ کیوالو موږ ته به واتساپ خلاصېدی. ګوره اوس په 01:04 باندې به نه خلاصېږي ځکه هغه ټایمینګ بدل شو. اوس ګوره رونګ پین نمبر نو اوس به 01:15 تاسو کې وایي نو تاسو ته به هغه اپلیکیشن خلاصي. نو دوستانو ډېر خوندور اپلیکیشن ده. د دغه اپلیکیشن په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره په خپل موبایل کې د خپل خوښې اپلیکیشنانو ته او سټینګو ته د ټایمینګ والا لاک ورلګولی شي. بیا که چیرې تاسو د هر چا له مخه خپل موبایل خلاص کړئ کوډ وښایاست بیا به هم د هغه سر نه په خلاصېږي. نو کوم چیرې ویډیو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.